د غوږ درد څخه څنګه ځان خلاص کړو؟ سلام دوستانو، هیله ده چې بشپړ صحت ولرئ. نننۍ موضوع مو د غوږ درد په اړه ده. بدن له سختو دردونو څخه یو هم د غوږ درد دی چې په عین وخت کې انسان نشي کولای څنګه یې کنټرول او آرام احساس ورکړي. په عامه توګه د غوږ درد د تبې، پوزې کې حساسیت، زکام، ټوخی او یا د پوزې بندېدلو له کبله رامنځته کېږي چې په غوږ کې شته موادو ته زیان رسېږي او له امله یې غوږ درد پیدا کېږي. د دې د مخنیوي څو غوره لارې شته چې تاسو سره د غوږ درد په مخنیوي کې مرسته کوي. 1. هوږه 2 پلې په 2 قاشوغې چای او شړشم تیلو کې ګډ کړئ او بیا یې په اور کېږدئ تر څو هوږه یو اندازه رنګ بدل کړي، خو پام مو وي چې توره نه شي. بیا یې یخه کړئ او څو څاڅکي په دردونکي غوږ واچوئ. 2. کشمالي پاڼې اوبه. د درد آرامولو لپاره دویمه نسخه د کشمالي پاڼې دي. د کشمالي پاڼې راواخلئ او ویې ټکوئ. له هغې څخه راوتلې اوبه په غوږ کې واچوئ، خو پام کې ونیسئ چې د کشمالي اوبو استعمال نه مخکې دا ښه سره ګډ کړئ، ځکه چې د کشمالي اوبو اصلي مواد ډېر ژر بیرته ځي. 3. مڼې سرکه. یو اندازه د مڼې سرکه راواخلئ او د مالوچو په واسطه یې په اغېزمن غوږ کې واچوئ. همدارنګه دغه سرکه په اوبو کې د لګولو پر وخت هم استعمالولی شئ. مالوچو په سرکه کې ککړه کړئ او بیا یې د 15 دقیقو لپاره په غوږ کې کېږدئ. دغه مالوچ په غوږ کې شته میکروب راوباسي او د غوږ درد مخه نیولو کې مرسته کوي. 4. مالګه یو څه اندازه ګرمه کړئ او بیا یې په مالوچو پورې ومښئ او دغه مالوچ د 10 دقیقو لپاره غوږ کې کېږدئ. د دې په واسطه په غوږ کې مایع مواد راوځي او درد یې کموي. یادونه: دغه مقاله د عامو معلوماتو لپاره ده. لیدونکي باید په دې اړه ډاکټرانو سره مشوره وکړي. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ تر څو وکولای شئ چې زموږ نوې ویډیوګانې وګورئ.